بل یو کس تبلیغ نه تازه تازه کور ته راغی نو په خپله ښځه یې راباندې کړل سمې یې وواله چا دې تپوس وکړو یار وایي دا ولې وایي دا ږیره نه پرېږدي نو هغه ورته یار د ښځو ږیره نه وي دا ورته داسې کي وایي راځه خو کولی شي که نه یاره زه چې 2 کالو ما که نه د درېیم چت نه راپرېوتی وم نو مړ شو که بچ شو ما ته څه پته نه زه خو 2 کالو او که نه یاره زه هم ډېر کم عقل یم تا ته به څه پته ته 2 کال یې ډاکټر صاحب ډېره ناشنا بیماري مې ده چې وده شم بیا خوب نه راځي چې ډوډۍ وخورم بیا راته لوږه نه لګي او چې کله کار کوم سم ستړی کېږم هلکه داسې کار وکړه ټوله شپه نور ته کښېنه سم به شي ښه بل یو پوډري نه چا تپوس وکړو ویې لکه څنګه چل دی یار وایي ورځ دې ښي که شپه نه پوډري ورته راسي کې وایي مړه شپه ښي که نه یار سړی پکې ټوله ورځ خوب وکړي یلکه بلاله ستا په دې یو سترګه کې ما ته مسله ښکاري صحیح ده که نه په دې بل کې به جادماز کېدم ګوره ګوره چاچی دا چرګه دې سنبال که ما چیچي یا لکه منصوریا دا په کومو متلو ورته راثر شوې موږ د دې لیدو له نه یو راغلي قسم دې د سپرلو ګلونه لړو سوري قسم دې د سپرلو ګلونه راړو وی قسم دې د سپرلو ګلونه راړو ا د کسکر ګل پکې نو قسم دې دوره چې خپه شوم نو 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 سبا دې څومره پورې ویلي لسمه پورې بس نه شوه که نه اتم تا ته چا ویلي چې لسم وایه اتم به دې ویلي نو اوس به مې برچي کړی څه کوې ولې نو څه اوس لسم یې کړی دی نو تپوس وکړه لسم یې کړی ټیک دی بل یو پښتون انډیا ته تللی که نه هلته ته یو هندو تپوس وکړي وایي ستاسو په ملک کې غیر مذهبو ته وایي نوکریانې میلاوي وي که نه پښتون ورته داسې کې وایي زموږ ملک یو ابډا والا ټول کاپیران دي ترورې زړه خو مې وایي چې داسې زوی په وروړو باندې در باندې په دې عمر کې داسې عمره وکړم داسې عمره چې دا ټول ګناهونه دې معاف شي بس زه خپل زوی ډېر ښه پېژنم هغه دومره بې پښتو کار आप कितने बहन भाई हैं 5 तो आपका नंबर कौन सा है टेलीनॉर یاره چېرته سترګو ډاکټر درته نه دی معلوم ولې راته نه دی معلوم دې هسپتال ته لاړ شه ټولو ډاکټرانو سترګې دي نظر خبره ته کوم یاره نظر مې کم دی خو سترګې مې سوځي ته څه شی نه پوهېږي یاره Can't get closer than this. What was going through your mind in that last over? Well, we just needed the bowlers to bowl at the right spot, but not to forget, they are under tremendous pressure. I think they did really best to mount the... The Pujana Charmara Yerekam. وای انګریز رالو کابل ته او هندو لاړو کارګل ته خوار شو مسلمان بل یو ګاونډي بل ګاونډي ته وایي ګوره وایي دا خو بېګا ګوره په کړکۍ کې هر څه ښکارېدل که نه او تاسو کم مینه محبت چې کوئ دا خو ګوره په ښکاره مه کوئ تاسو لږه پرده مرزان پسې راښکئ نه ګاونډي ورته داسې کي اوس خو بېګا کور نو مره به بل څوک ولې خفه ناست یې یاره خبرې زما هغه ملګری یاره پرون کوی ته ورېدلی خوږ شي او لوی لوی برړې والې یاره ښه اوس څنګه دی یاره ښه دی یاره اوس شکر دی د کوی نه بیا اواز نه دی راغلی
بل یو قمقل کس نو بینک ته لاړ 10,000 روپۍ جمع کولې که نه نو کیشیر ورته وایي وروره وایي دا یو لوټ خو نقلي دی نو هغه قمقل کس ورته داسې کې وایي تا ته یې څه تکلیف دی خپل اکاونټ کې جمع کوم ماما یہ تا گانے واچو میموری کارت در سره شته میموری کارت ملانه نه جوړ کړی خو شناختی کارت شته درکم بلبل پاسو خطا ټوپک پلاسو خطا مور ناره کچ پرتګي پټیدار ده او دا څومره کچا کار دی چې مور دې په زړو چې تر باندې نوې پیاله اخلي मैं ठहरा रहा जमीन چې په جنازه کې د په تندي کې غنه لاړ شي په کم لاس په لري کې په خلاص به لري کې لکه ابراهیم ته څونه وخت پس لامبي زه خو یو وخت بل وخت لامبم او ته څو ورځې پس لامبې زه خو یو هفته او بل هفته لامبم سمڼه ته خو سم د اوبو مه یي دومره زر در لامبې چې هلو ټیمپیس ماما سټیم دی اوهو په دې ټول ملک کې صرف یوه ګړی ده او هغه هم زما سره بل چا سره ګړی نشته ستاسو خو اولدار صاحب ته دې سلامي بشیر نیم شواب بیگا ویم سر تو ویم بیگا 2 بجې وې کټ کې پروت وم بس एकदम مې د سرو زرو بډ نه رو دانګل بس لاړم په گاډي مې چابي تو کو دونه پټرول مې پکې واچو ټول پمپونه مې را تش کړ هلکه دا هلک ولې مړلی یاره پته نه لګي نو دوی زه وږی شوی مې برې خېټه کې مې منګکان زغلي راځغلي جمول د منګکانو دوایي ورکلوس پروت دی بل یو ساده سړی و نو ښځه ورته وایي چې ما له د بازار نه بریزر راوړه نو چې دې څنګه بازار ته لاړ یار د نو د نه د بریزر نوم هېر شو نو دوکاندار ته راسي کې وایي د ړندو سترګو چشمې راکړه पसंद की शादी की थी आपने नहीं हमने नहीं देखा था हमारा अम्मी का बहन का लड़की था बस उसको पसंद हो गया हमने तवक्कल पर किया बस करो तो अपना माशाल्लाह आपके बच्चे कहाँ पे हैं आपके ته ما ته وګوره زه د کور راوتلم ستا دپاره زما دپاره ماشین مې هم راغستی زه یو بدماشه جیلۍ زه د هیچا پروا نه ساتم زه خپل بل یو سړی مړ شو نو بس هغه زامنو ته ایسته ګس لاس کټ کو که نه نو چا دې تپوس وکړو یاره دام ولې کټ کو نو هغه یو زوی ورته راسي کې وایي دام ته ځکه کټ کو چې عملنامه ورته په ښي لاس میلاو شي یو دوه درې څلور ته مې یې د سترګو تور نه منم بل ښکلی نه منم د بل چا زور اخ مړ دې کړم اخی مړ دې کړم یا الله چې د چا خزه بربنډه ګرځي د دې ماقام په خاطر دا سړی کونډ کا چې دا خزه مړه شي او د تش د بازګل کوتک پاتې الکه خپل په سرلو به نظر ساته سما سرلو ته سره لاس دیوي او که سودا وټیک تر باندې شګو د پلان روزي پیژنې چا سره لګي خله دې پاور کې کا پیژنې ما رکش کمار راته وی رکش کمار د رکشو کینګ ما په یو پاور پیسې پکار دي پیسې تر زو بیا به درکم یو څو ورځې لپاره راولېږي आवाज دې پخپخه کیږي आवाज مې نه درځي نه راځي ودرې بام ته وخېزما ولا چې اسمان ته مخې دې आवाज نه راځي خو درې چانه ویل ته بل چانه چیرته قرار به قرار یم چرته قرار به قرار
راشه چې تنها یما بیاره زه الیشا 007 الیشا ستاسو ډیمانډ دی را دې خوښه کار دی که نه چې ما دې یو کور پیدا کړي نو زه به دا کور پرېږدم خو هیلا داسې لا جوړه یې ده یو جو خواب کې میرے سهیلی نه مې کہہ سکتی نه مې دغه سړي د سرو سپینو محل څنګ جوړ کړو دغه سړي د سرو سپینو محل څنګ 1 2 3 زما د دواړو سترګو تورا رورا په زورا د کوره مور او پلار شړلې یما بدقسمت یم شک مې په خپل ځان پیدا شي چې زه یار کم بیا یې شپږ سوه یاران پیدا شي په دې دور کې خو شعر لیکل بیخي کوبر دی زه چې شعر ووایم بیا یې وروسته شاعران پیدا شي चाची एक और रोटी दे दो। माँ तो मर गई, तुझे छोड़ गई है मेरे सर पे, उठ के ले ले। तेरे बिन मैं तो خو دقه شانې راته ویلي دي نو دا زه نه منم وروره بس چې ته نه منې نو به زه به څه ووایم یاره غریب خان وروره په دې به مې درڅه ګوره جګړه راشي د چا په خولې پسې مه ځایه یار نو تا خو چې په روژه کې इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया अपना नशा क्यों हो रहा है आंखों से मीठा तूने खिलाया फुरफुरी नगर का राजा हूँ तुम्हारा महान राजा जॉन द डॉन मैं सबकी मदद करूँगा तुम सबका हर काम करूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा महान राजा हूँ